جمپران پر اوسه کله نه ده شکولای دیم دی ډېر والا بیخي وضعیت راځه چې بدل کړو زه به د خپل درک نه والا کې راځه وخت زه به ځان ته بل وخت ما وکتلی جمپر دی لږ زوړ نه زړه نه درته وایم والله زړه نه درته وایم صحیح شو جیب کې وګوره ما نه خو به شی پاتې نه وي پیسې دي 100 روپۍ دي یو 3000 روپۍ دي دا هم دې کورتۍ سره وی نو دا هم واخله صدقه در قبول سه او بس دا هم ستاسې صحیح ده کوم ځای کې دی کور دی کور مې ولاړه نیازبیک کې نیازبیک کې لاس دې ونه لګېږي دغه نیازبیک کې او خو دغه نیازبیک کې ها دا کورتۍ زما واغونده وروره خیر وای غونده کور د آباد خدای درته ډېر زه ګرم خو به لاړ شي ورېندار ته به ووایه چې دغه دی خدای راکړه ګرم نرم راځم کور ته ښځه دا هم دې کورتۍ سره یې دا هم واخله ځان ته وړه موړه خو پکې واخله صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شې خیر استاده جوړ په خیر صحت دې ښه دی خیرت دی داسې ماشاءالله ښایسته ښایسته ویښتان دي دي څوکونه غریبي حالات ده نو غریبي حالات کې سړي داسې ویښتاني څوکونه ښځه کې در باندې زور شي مجبوره درې چندې غږېږي ښه ښځه دې شته څو دانې یو دانه یو کال مې د واده کېږي یو کال دې د واده کېږي ماشاءالله همتناکه سړی والا څوکونه سوره د مې ټال چلولو اوس نه کېږي هغه یې رانه واخېسته د ورځې 1.5 سل روپۍ مې ورکول خټال ته هغه یې رانه واخېسته نو به مجبوره شوم دا کار دا څنګه دی دکې خو څه ناسک ټیرونه میرونه خو دې ما اخېستي ټایرونه دغه د دانه 10 روپۍ مې اخېستې دي ښه دانه ډېر خرڅېږي 10 خرڅېږي دا خو چې نوي ټیرونه ښکاري نه نه دي ختم دي ختم دي غریبي کېږي شکر د الحمد د ورځې 100 روپۍ دیاړې وځي نور غلا کې پورته ورباندې خو دا خو ډېر شی دی نو د ورځې یو څه ناسته خو ګټې نه دې خوا ته لږ راشه که نه ژمی څنګه دی والا دا نو خو دغه حالات کورتۍ خو د جمپر دې کله اخېستی جمپران پر اوسه کله نه ده شکولی دیم دی ډېر والا بیخي وضعیت راځه چې بدل کړو زه به د خپل درک نه والا کې راځه وخت زه به ځان ته بل وخت ما وکتلی جمپر دی لږ زوړ نه زړه نه درته وایم والله زړه نه درته وایم خو ما باسلی زړه نه هغه دې م کېده دا ته واچو ما زړه نه باسلی که نه یو شی چې څوک زړه نه وباسي بیا ښه نه وي صحیح ده کېده همتناکه خلک دي یا څوک چې همت کوي ما ته خوند راکوي او انشاءالله برابر به وي وایچوه صحیح ده دکې خو چې نشته هغه کش که دغسې صحیح شو برابر دی ګرم دی ښځه لاړمه ته ګوره ما فقط یو خبر دا ده که نه زما یو پیغام وي د ویډیو کې ګوره تا نه تکړه تکړه ځوانان دي که نه کار نه کوي روزګار نه کوي اکثره خلکو ته لاس نیسي که نه یا مثال غیر شرعي کارونو ته یې مخه یې غلا کوي بل څه کوي بل څه کوي که نه نو دا هم یو ځوان دی هر څه یې د لاسه کېږي خدا یو همت لري یو قوت لري او یو چا نه ویره په زړه کې ده د چا حق او مال خو نه خوري بس زموږ هدف دا دی څه خدمت خو نشته السلام علیکم رښتیا ما نه جب کې څه پاتې نه وګوره وبخه نو ته خامخا نه نه خپل وګوره چې جب کې نه پیسې دي څو زیاتې وي 5-6 زره وي دا خو کمې راښکاري 3 دي ته وګوره بل جب کې خو ما نه نشته دا د همدې کورتۍ خپلې دي ځه ځان ته یو 2 بوجې وړه پې واخله سمه ده الله دې مل شي هغه دې جیکه ځه الله دې مل شه ورور ډېر شي لایق هستئ پوه شوې ځکه تکړه خلک خدای په امان سانو مخکې مې هم ویلې هدف مې د کلیپ دا وي چې تشویق شي ځوانان تشویق شي دا نه ده صحیح ده مشکلات به وي زحمت به وي خواري به وي خو محنت هم پکار دی یخ دی نه کېږي ژمي کې څه موږ خو شاته هم باک ده مخکې شاته څه شی اچولي خدا کې هم پرته غاښونه دي کوم ځای لوګر مسافر یې دلته مطاق ده اتاق دی تکړه سړی ښه همت والی زه مو شروع کړم د ورځې څونه پاتې کېږي 200 بیکاري نو ښه ده ښه ده بیخي که نه مخکې دې چې کار کوه همدغه کار کوم نه مخکې کله دهقاني کله دار تکړه خلک یې والله زه شروع کوم وبه شي ما یو نظر په ځان منلی و که نه ما داسې یو همتناکه سړی پیدا کړم د خپله کورتۍ ورکوم ورته زه دا به زه نن تا ته درکړم تا بیا یخ ونیسي زه ځان ته بله اخلم دا به ته ما ته ټول لاکې ته به دا کورتۍ واغوندې بیا به یې زه بېرته درکړم نیوی شم والا تکړه سړی خو یې ماشاءالله دی خو یو قسمت خبره ته مې په مخه راغلې دا داسې واچوه راته دا مې واچوه دا
ودرېږه دغسې راواچوه دا هم راکړه دغه هغه دم کېده دا واچوه اوس د پس زه وچې انشاءالله برابرېږي در کې صحیح شو ښه جیب کې وګوره ما نه خو بل شی پاتې نه پیسې دي 100 روپۍ دي ما نه لاس خو دې نه یې کړی چې اخیستې دې دي ښه یو 3000 روپۍ دي دا هم دې کورتۍ سره وی نو دا هم واخله صدقه درته بوله او بس دا هم ستاسې صحیح ده زحمت کشه انسان ما ته خوند راکوي الله دې نور همت درکړي که نه دا خو ډېره سخته ده ټول ورځ دغسې نیولې مولانا چاوک مې پوله خشتنه پیاده راغلی کمپنۍ نه اوس بېرته کوټسني ته ځم ښه کمپنۍ او بیا تر چوک نه ډېره لار ده الله دې نور همت درکړي دا واخله ورور او زه په مخه دې ښه ډېر شي لیاق هستئ بس داس موږ وس کېږي السلام علیکم یو ټال په څو دی 15 روپۍ 2 روپۍ 3 روپۍ غټه نه پکې کېنستی شي نه واړه دا چې شو بیا خو فرق دی وکړو څنګه یې شکر ماشاءالله ښه ښایسته داسې سلیم باډي خو لري دغلته راشه چېرته باډي لرو او دا کار هم ګوره څنګه خراب کړی کار خراب کړی دنداسه خو نن داسې ښایسته وهلې ده شوقي سړی شوقي څو بچیان دي شپږ ماشاءالله ماشاءالله کوم ځای کې دی کور دی کور مې ولاړه ده نیازبیک کې نیازبیک کې لاس دې ونه لګېږي دغه نیازبیک کې او خو دغه نیازبیک ها کورتۍ دې څنګه نه اخیستې کورتۍ دې ولې نه ده اخیستې کورتۍ والا خو پیسې مجبوري ده پیسې نه لرو ښه نور لرګي مرګي خو دې څه شی اخیستې چې مې نه دی اخیستی رښتیا وایې ته راکړه لاس دې ښه زه به یو کار وکړم لرګي به بیا خدای پیدا کړي دا زما کورتۍ واخلم ما ځان سره ویلي وم کسې تکړه ځوان مې ولیده همتناکه ځوان یې خپل خواري کوي زه د خپله کورتۍ هغه ته ورکوم تحفه ورکوم صحیح ده دا کورتۍ زما واغونده وروره وایې غونده زه ګرم خو به لاړ شي ورېندار ته به ووایه چې دغه دی خدای راکړه ګرم نرم راځم کور ته صحیح شو ښه ځه نو الله دې مل شي په مخه دی ښه ای وروره ته وګوره جیب کې ما نه څه شی پاتې نه خپله وګوره څه شی پاتې نه لاس خو به دې والی نه ته وګوره پیسې دي پکې 100 روپۍ تره کمې کړې خو به دې نه یې مکه ګوره جاسې نه هغه دې نه یې کړی ښځه دا هم دې کورتۍ سره یې دا هم واخله ځان ته وړه موړه خو پکې واخله صحیح ده ځه نو الله دې مل شي زه په مخه دی ښه دوستانو دا خل چې دی له همت څخه ډک خل دی او دا چاته ډېر په څومره سختۍ چې پیری سي په اسانه چاته لاس نه نیسي اوس دا کور کم ځای کې کنه روان دی ټیلې 15 روپۍ الحمدلله دومره همت دا خل لري نو موږ غواړو کوشش وکړو دغسې خل پیدا کړو مرسته ورسره وکړو همکاري وکړو تر څو پورې نور هم تشویق سي او هغه خل چې دا کار نه کوي او خلکو ته لاس نیسي هغې د دغه شي نه خلاص شي دا جرمونه او شیان بس یو کار دی الله پکې برکت واچي اخلاص نه روان کړي دې لپاره د خلکو لپاره خصوصا نور ولایتو کې موږ کمپین په لاره اچولی دی هغې لپاره خوراکي مواد اخلو $100 مو یو یا د هغه معادل افغانۍ انتخاب کړي تاسو هم غواړئ په دغه خیر کار کې برخه واخلئ واتساپ نمبر او لینکونه شته دي موږ خدمت کوو ډېره مننه